یوه موږک ته یوه رسۍ په لاس ورغله نو هغه رسۍ پرې کړه. یو اوږده رسۍ او غشه د ریس په نس کې وموښتل او هغه ځای پر ځای مړ شو. دا کوم تصادف نه و، دا د یوې بیزو د لوبو وسیله وه چې چلونه یې کول. هغه یو ویرونکی قاتل و چې جادو یې کولی شو. کله چې به یې خپلې مخې ته پروت کوچني ډول په لرګي وواهه نو یو څوک به ناڅاپي مړ شو. یوه سړي ته دا کار ډېر بد ښکاره شو نو هغه پرېکړه وکړه چې بیزو د لمبې غورځونکي فلم ترور په وسیله وسوځوي. خو هغه ونه توانېد چې بیزو له منځه یوسي. نو دا بیزو یو جفت ماشومانو ته ور. دواړه هلکان ډېر تجس لرونکي وو نو دوی هغه بهر راویست. بیل د بیزو شاته ویښتان راښکته کړل او غوښتل یې ازموینه وکړي چې دا بیزو څنګه حرکتونه کوي. بیزو خپل خوله خلاصه کړه او خپل سپین غاښونه یې وښودل. بیا یې لاس د ډول پر لور وغځاوه، خو هیڅ هم پیښ نه شوه. بیل سمدستي وویل چې دا خو هیڅ هم نشي کولی او دا یې خپل ورور شیلبي ته وغورځاوه. بله ورځ نرس دواړه ورونه له ځان سره د خوراک لپاره بهر بوتلل. بیزو ناڅاپه په موټر کې راښکاره شو. هغوی یو رستورانت ته ورغلل چې پکې وریجې تیارېدې. د رستورانت د پخلي وریجې ډېرې مشهوره وې. دا د رستورانت یو له اصلي ځانګړنو څخه وه. اشپز په مهارت سره وریجې د یوه زړه په بڼه جوړې کړې وې. اشپز غوښتل چې یو ډېر جالب عمل وښیي. په همدې وخت کې بیزو ناڅاپه وخوځېده او د ډول وهلو لپاره یې لرګی کارول شروع کړه. یوه ویرونکې پیښه وشوه. بیزو بیا د ډول وهلو پیل وکړ. پخلی غوښتل زړورتیا وښیي. کله چې پخلی چاړه وخوځول د نرسې ستونی پرې شو او سر یې راشوه شو. نرسې جادویي ډول سره وریجې ترلاسه کړې. د دې پیښې وروسته دواړه ورونه ډېر خفه وو. مور یې ویل چې دا یوه تصادفي پیښه وه او هغوی ته یې ویل چې زړور واوسي. بله ورځ دوی ښوونځي ته ولاړل. شیلبي په خپل بیک کې بیزو پیدا کړ. ټولو ټولګیوالو پرې وخندل، ان تر دې چې بیل هم پرې وخندل. د درس وروسته بیل یو څو ملګري راوستل، څو کیلې راوړې او کیلې د خپل ورور پر مخ وموښلې. کله چې شیلبي کور ته راغی نو د یو سوالګر په څېر چټل و. هغه په کار کې بیزو ته ویل چې غواړي ورور یې مړ شي. بیا یې د بیزو شاته ویښتان راښکته کړل او کیلې یې وڅرخول. شیلبي صرف په غوسه کې و، خو بیزو د ډول وهل پیل کړل. بیا یوه ویرونکې پیښه وشوه. دا ځل ورور یې کور ته راستون شو او ولیدل چې مور یې ایسکریم تیاروي. کله چې بیزو ډول وه ورور یې بچ شو، خو مور یې په یوې حادثې سره مړه شوه. ډاکټر ویل چې د مور مرګ د شریانونو د بندېدو له امله و. شیلبي پوه شو چې قاتل بیزو. نو هغه چاقو راوایست او بیزو یې ټوټه ټوټه کړه. له دې وروسته د دوی تر دوی مینینګ ته بوتلل. خو حیرانوونکې دا وه چې بیزو بیا ورپسې راغله. ورور یې له کړکۍ څخه د باندې وکتل بیزو یې ولیدل. هغه نه پوهېده چې دا ټول کارونه بیزو له وجې کېږي. نو هغه یې راواخیسته. لږ وروسته بله د مرګ پیښه وشوه. دا ځل یې تره مړ شو. کله چې هغه ځنګل ته تللی و نو د اسونو تر پښو لاندې شو. کله چې د تره مړی پیدا شو نو هلته د تره پر ځای تک سور کیچ و. هلکانو یو ډېر زوړ سا پیدا کړ او بیزو یې پکې وغورځول. ځکه چې دوی نشو کولی هغه له منځه یوسي نو دا کنې ته یې وغورځول تر څو نور خلک ونه وژني. دا ډېر جالب و. 25 کاله وروسته شیلبي 30 کلن شو او یو بچی یې درلود. هغه غوښتل نور عادي ژوند وکړي. خو بیزو بیرته راغله. یوې زړې ښځې د خونې دننه د ګاز بوی حس کړ. نو یوه کتره یې واخیسته او د بخار ځای ته ولاړه. کله چې ګاز ته نږدې شوه یو دم یې مخ اور واخیست او په منډه منډه د سړک پر لار روانه شوه د کور. مخ ته یو چا ګلدانۍ ورته ایښې وه. ناڅاپه یې پښه په هغه کې بنده شوه. نو په همدې حرکت سره مخ پر سړک روانه شوه. د یوې تیرې لوحې سره یې سر وموښتی او سر یې مکمل سوری شو او مړه شوه. دا هماغه زړه ښځه وه چې شیلبي یې روزلی و. شپه شوه ورور یې زنګ وواهه او دا خبر یې ورکړ. شیلبي حیران شو. ایا قاتله بیزو بیا راغلی وه. کله چې دواړو ورونو پر ټلیفون خبرې کولې د دیوال ایسي غیر عادي غږ کاوه. هغه د بام څخه لاندې راشوه کېده. یوه ښکلې ښځه چې خپل لباسونه ایسته کړي وو ځکه چې هغه غوښتله د هوټل په حوض کې ولمیږي. په همدې وخت کې هغه ایسې راښکته شوه او یو تیز برق یې خپور کړ او ټول حوض برق ونیوه او نجلۍ پر همدې ځای ټوټې ټوټې شوه. اوس هغه غوښتل بیزو له منځه یوسي تر څو نور خلک ونه وژل شي. بله ورځ هغه خپل پخواني کور ته راغی. هغه له خپلې ترور لخوا ورکړل شوې حیرانوونکې توفه وکارول تر څو د بیزو لټون وکړي. یوه ریل اسټیټ اجنټ هغه کور ته بوتله. د ترور له مړینې وروسته هلته یو له بله وروسته عجیبې مړینې پیښېدې. یوه سپېږیری سړی چمن وه خپل ماشین پرې راغلی او ویوژې. یو پروفیسور چای تیارولې ناڅاپه د چای ماشین ډېر ګرم بخار ورکړ او هغه یې وژلو. یو شتمن هلک ګالف بازۍ کول د ګولف د سوري څخه یو د خطرناک مار راووت او هلک یې پر غاړه وچیچه. شیلبي ته شک پیدا شو چې دا د بیزو کارونه د بیزو لا هم لیونی و.
کله چې شیلبی هغه د یو شي په لټه کې و دروازه بنده وه. اجنټي ډېر کیلې یو ازمایلې بالاخره یې یوه دروازه خلاصه کړه. د اجنټي سر د ورستې ټماټر غوندې شو او مړه شوه. شیلبي هر چیرې بیزو لټاوه. دومره مرګونه دا معنا لري چې بیزو بیرته راغلی. هغه نه پوهېده چې بیزو چانګماو ته وړل شوې وه. تر ټولو حیرانوونکې دا وه چې دا هر څه د هغه جفت ورورونو بیل پلان و. هغه غوښتل د بیزو له مرستې سره ناممکن اهداف ترلاسه کړي. خو خوشبختانه چانګماو خپل سر ونه واهه. بدبختانه ګولۍ د هندارې څخه تیر شوه او د موټر تر هندارې ووتله. له سوري څخه نامعلوم حشرات راغله او د چانګماو په خوله ننوتل او هغه یې ځای پر ځای وواژه. بیل ولیدل چې بیزو یې ورور نه دی وژلی. نو هغه د بیزو کوچنی لاس ونیوی او غوښتل یې د هغه ګوته وکاروي، خو بیزو د هیچا خبره نه منله. بیزو خوځېدل هم نه. نو هغه بیل لیرې وغورځاوه. بیزو غصه وه او د ډول په وهلو یې پیل وکړ. سرعت یې تر پخوا ډېر زیات شو. هر وار سره به یو څوک مړ کېدی. بیل کړکۍ ته وکتل. یو الوتکه تازه راوغورځېده او وچاودېده. بام راوغورځېده. مړي راپرېوتل. شیلبي اتاک ته راغلی. بیل چې بیزو بیا فعاله کړې وه د ډېرو بېګناه خلکو د مرګ سبب شو. شیلبي په کار کې وپوښتل تا ولې دا کار وکړ؟ معلومه شوه چې کله شیلبي په ماشومتوب کې بیزو فعال کړې وه د دوی د مور رګ چاودلی و. بیل فکر کاوه چې مور یې شیلبي وژلې نو غچ یې اخیسته. بیزو 2 ساعته غورځولې وه، خو بیل چپچاپ ورغی او بیزو یې بیرته راخوشې کړه. شیلبي وویل چې مور یې پوهېده چې د تومور مریضۍ لري نو مخکې لا مرګ ته چمتو وه. شیلبي وویل بخښنه غواړم. بیل ویل خو اوس زه باید لاړ شم. دا معنا چې د دوی د مور مرګ تصادفي و. دې خبرې بیل ته حقیقتونه روښانه کړل. دواړو لاسونه ورکړل او یو بل ته یې بخښنه وکړه. بیل نوی ژوند پیلول غوښت، خو ناڅاپه بیزو بیا ډول وواهه. د بیل سر د توپ په ډز سره والوت او هغه ته د خپلو اعمالو سزا ورکړل شوه. خو بیل د پانډورا صندوق پرانیستی و او ټول ښار ګډوډ شو. هر ځای مړي وه، هر ځای انسانان وژل کېدل. تر هغه چې بیزو ژوندی وي مرګونه نه درېږي. فلم همدلته ختمیږي. تر بلې ویډیو پورې خپل خیال وساتئ. یوټیوب سبسکرایب کړئ. مننه.